Please watch this video offline. This content is 100% human-made and not generated using AI. ډیر ملګري به ګمان کوي چې اوس به ووایي چې آیا چټ جی پي ټي باندې به دا لیکنې ژباړئ بیا به تدریس کوئ. نه ملګرو، چټ جی پي ټي باندې افلاین توګه باندې تاسو ملګرو کولی شئ چې د اډیو په توګه دا درس زده کړئ او بیا تدریس وکړئ. ملګرو که زما یوټیوب چینل کې نوي سئ حتماً زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. ملګرو تاسو ته دغه طریقه وښایم، دغه اپلیکیشن تاسو ته معرفي کوم. ملګرو ګورئ ملګرو، که زه چېرته د کتاب یوه صفحه چټ جی پي ټي ته ولېږم ورته وایم دا پښتو ته راته وژباړه، هغسې صحیح توګه راته نه ژباړي. ملګرو تاسو ګورئ دغه اوس زه چټ جی پي ټي ته لېږم، دغه دی راته وژباړله خو په صحیح توګه یې نه ژباړي. ملګرو کټ مټ او صحیح تدریس تاسو کولی شئ چې دغه اپلیکیشن تاسو ته زه معرفي کوم. دغه اپلیکیشن د لارې تاسو زده کړئ، پښتو باندې ترجمه کړی دی. نو ملګرو تاسو راسره تر پایه پاتې شئ تر څو تاسو ته اپلیکیشن معرفي کړم او چل یې در وښایم. ملګرو دغه اپلیکیشن ما زما ټلګرام چینل کې او هم ټلګرام چینل لینک به د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته میلاو شي. دغه دی ملګرو دغه اپلیکیشن آموزش دری په نامه د څلورم څخه شپږمه پورې غونډ تدریس پکې شته دی. ملګرو تاسو ته یې زه اپلای کوم، تاسو ورته ګورئ. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. صنف چهارم صفحه اول ښه توګه ولوستلی شي. خواندن معنا دا مقصد دی چې په دې درس کې موږ السلام علیکم په پلان کې هم لیکي او که ښوونکی دا درس ورکوي. دغه دی ملګرو کټ مټ تاسو ته ټول درس وایي، هر یو صفحه درته بیله بیله وایي. په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل تدریس په ښه شان سره ترسره کړئ. ټول درسونه پکې شته، هر یو ته یې لیکلي، درس اول درس دوم هر یو درس پکې شته دی. ملګرو دغه زما ټلګرام چینل کې به تاسو دغه اپلیکیشن میلاو شي. ملګرو که زما یوټیوب چینل کې نوي یاست حتماً زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ او ټلګرام چینل هم در سره جوین کړئ. تر به ښې چارې د الله په امان.